زه چې ولسمشر شوم ما ویل یو څو جربه ځمکه راکوي چې یو مکتب ته یې ورکړم چې د شهیدانو د کورنۍ دپاره ټول راغلل وایي کابل کې ځمکه نه ده پاتې تنها چهار اسیا کې زرها جربه ځمکه پیدا کړه اوس ډېرتر له 400,000 جربو ځمکو نوې ثبت کړې ده بانک کې 4 میلیونه جربه ځمکه چې د تاسې مال ده مالکیت عامه ده په افغانستان کې موږ تثبیت کړو پخوا یې درته ویلې چې دا د فلاني خان دی او د فلاني خان دی له پلار و مور نه یې راوړي و چې فلاني خان دی دا ګور ته به څومره ځمکه ویسي سړی 100 روپۍ به ګور ته ویسي غیر له اعمال صالحه نه ګور ته څه در سره ځي زه آبادي دپاره پیدا سوم خپله مې خو یو دوه واسکټه لرم یو څو دانې کمیس پرتوګه ما د خدای جل شانه ورشی ورکړي وو چا چې نه دي لیدلي بیا د دنیا پسې ګرځي زه نوم او عاقبت پسې ګرځم زه غواړم چې وخت چې خدای جل شانه ته لاړ سم اعمال د حسنه مې نیر و منکر مقابل کې ودرېږي نه پیسې و دا مې چې پرېښي او ما ژمنه در سره څه وه د ابوبکر صدیق خطبه وه چې له همدې جینه مې درک کړله چې و خدای جل شانه دا قوت راکړه چې هغه چې ځان ته زورواک وایي اوږه یې درته ټیټه کړه او هغه چې ځان ته فقیر وایي جګې کړم او دا ورې که خدای کول عمري او علوي عدالت به ګورئ عمري و علوي عدالت راسي طالبان دې ما ته ووایي چې په جوړولو کې رقابت کوو دا جومات ګورئ دلکشا سره دغه جومات نیم تمام پروت و خلکو جرأت نه کوو چې یا یې خراب کړي یا یې آباد کړي مال د خدای کور ده ما زه آبادومه چې طالبان بنا یې ښایي راسې همدغسې یو بنا کېدی چې په ګډه یې جوړه نه په تقسیم